کم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبی نه دی به کفن کې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي او دا مونځ چې څوک نه کوي که نه دا مونځ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه فتوا ده او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو دومره غټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پته شتي چې کوم سړی همیشه مونځونه نه کوي او دی مړ شو نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده هسې معمولي خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لمبی نه دی به کفن کې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي څه معمولي خبره ده ته مونځ نه کوې دا وړه خبره ده د مونځونو اهتمام کوئ او دا ما چې کوم وایي چې ډېر مونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې د پیغمبر سره ګاونډي شي مطلب دا دی چې د دې فرضو نه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې فرض خو به کې فرض خو لازم دي مطلب دا چې یو سړی فرض مونځ کوي او د هغې سره سره نفلي مونځونه هم ډېر کوي د فرض مانځ سره چې کوم سنت دي دغه شان تهجد کوي او دا پرېږدي نه په مخه یې کوي دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي